ډیرو معززو شیوخو او محترم ورونو د عقیدې د اسلام او د قرآن او د حدیث عاشقینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د رب العالمین شکر وباسو په دې خبره باندې چې موږ او تاسو د خپل کتاب او د خپل نبی د سنتو په مینه باندې را جمع کړي او څنګه چې رب العالمین نن دې میدان کې د خپل کتاب او د خپل نبی د سنت په مینه را جمع کړي، والله دې دغسې په جنت کې را جمع کړي. شیوخ ناست دي او د هغې مخکې ته د هغې په مخ کې خبرې کول مناسب نه ښکارېږي. مناسب دا وه چې هغې بیانونه وي او موږ ورته ناست وی، خو د هغې د وینا موافق او د هغې د اجازې موافق د الله نه سوال کوم چې د خپلې موضوع موافقه یو څو آیاتونه ستاسو مخکې ولولم. زمونږ د مسلمانانو د مؤمنانو که هر ځای کې وي نو د هغې د الله فضل دی په دوو خبرو باندې ایمان دی، یو د الله په کتاب باندې او دویم د محمد رسول الله په احادیثو باندې. من قرآن ولی منو ځکه دا د الله کتاب دی، او حدیث ولی منو ځکه دا د الله کتاب موږ ته ویلي دي چې دا ومنئ. لږ د دې د وجې نه د ټولو نه اولنی حق د الله د کتاب په ما او تا او په هر مؤمن ایمان یا منل یا یقین کول د دې خبرې دي چې قرآن د رب العالمین کتاب دی او الله زمونږ د فائدې د دنیا او د آخرت دپاره رالیږلی. او په دې باندې رب العالمین په قرآن کې امر کړی دی او جملې اخباریي ویلي دي. د اول نه چې کله قرآن د سورة الفاتحې نه وروسته سورة البقره شروع کیږي، الله د مؤمنانو متقیانو په صفت کې داسې وایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. الله وی متقیان چاته وی؟ هغه خلکو ته وی چې د هغې به ایمان به راوړي په هغه څه چې تا ته ای نبي نازل شوي، او د دې نه مخکې چې څومره نازل شوي په دې به هم صرف فرق دا دی قرآن باندې به ایمان تفصیلي وي او په نورو کتابونو زموږ ایمان اجمالي دی. دومره منو چې هغه د رب العالمین کتابونه دي. لږ او الله داسې دې صورت کې چې کله سر ته رسوي، الله داسې وایي دا خبره به څنګه چې ټول مؤمنان مني دا به محمد رسول الله مني چې قرآن د رب العالمین کلام دی. لږ د دغه صورت آخري دو آیاتونو کې داسې وایي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. الله فرمایي محمد رسول الله دا مني، دا هغه ایمان دی په دې خبره چې دا څه ورته نازل شوي دي چې دا د چا کلام دی، دا د رب او مؤمنان به هم ټول دا خبره مني. لږ سورة تغابن کې داسې وایي فآمنوا بالله والنور الذي انزلنا. الله فرمایي الله ومنئ، په الله ایمان راوړئ او هغه رڼا باندې ایمان راوړئ کومه رڼا چې الله وایي ما نازله کړې ده، دا ومنئ چې دا د الله د طرف نه راغلی. ایمانیاتو کې د ټولو نه اول ایمانیاتو کې د الله منل دي، هغه خو اول ایمان دی. خو د ایمان بالله نه وروسته اکثر قرآن کریم کې
د ایمان بالله نه رسته ایمان بالیوم الاخر ذکر کیږي او په دې مینس کې اوس رب العالمین د کتاب او د قرآن او د ما انزلنا بیا ذکر کوي چې په شپږو ایمانیاتو کې بستا یو ایمان په قرآن وی لکه د دې خبرې نه وروسته چې یو ځل دې ومنله چې دا قرآن زما په ایمان دی او دا د الله کلام دی د اول نه تر اخره پورې دا د رب العالمین نه راغلی دی او محمد رسول الله ته د جبريل په واسطه را رسیدلی چې دا اول ومنې د دې نه وروسته بیا اولنۍ خبره د قرآن حق دا دی چې قرآن زده کا الفاظو سره زده کا د دې تلاوت وکړه دا اولله دا قرآن او د دې لپاره قرآن کریم په خپل انداز داسې فرمایي زما دا نبي ما دې له رالیږلی دی چې تاسو ته د قرآن الفاظ زده کړي تاسو ته د قرآن تلاوت وکړي داسې وایي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الله داسې پیغمبر د نه غواړم الله چې ستا آیاتونه د خلکو ته ولولي د خلکو ته ستا د کتاب او ستا د آیاتونو زده کړه وکړي چې قرآن به څنګه وي او الله ورته ویلي زما نبي داسې خلکو ته ووایه وان اتلو القرآن فمن اهتدى زما کار دا دی زه به قرآن لولم بیا سمه لار مندل او نه مندل دا د هر چا خپل کار دی اول د قرآن حق د ایمان نه وروسته بیا دویم دا دی چې د قرآن تلاوت کول یا د قرآن الفاظ زده کول او الله هر ځای کې خپل نبي ته دا خطاب بیا کوي کله ورته وایي اتل ما اوحي الیک من کتاب ربک زما نبي اولولا هغه وحی هغه کتاب چې تا ته کومه وحی شوې ده دا اولولا او الله تعالی قرآن کې د خو خلکو په باره کې هم داسې وایي الذین یتلون آیات الله ښه خلک هغه دی چې یتلونه حق تلاوته د الله کتاب لولي او صحیح طریقه باندې لولي دا ځای په ځای باندې بلکې دا د مخکنو علي کتابو په باره کې ویلي چې هغې هم د الله کتاب د شپې هم لولي او الله ته سجدې کوي نو دویم حق د قرآن تلاوت دی او الله تعالی قرآن کې خپل نبي ته وایي ورتل القرآن ترتیلا زما نبي قرآن په دمه په ښایسته طریقه باندې وایه خو د قرآن د تلاوت او د الفاظو نه وروسته رونو څلور کرتې الله خپل نبي ته داسې فرمایي زما نبي ستا صفت بدایي چې ته به خلکو ته تعلیم الکتاب کې د قرآن د معانی او تشریح به ورته کوې ته سورة بقره کې داسې وایي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دا نبی به څه کوي خلکو ته به کتاب ښیي چې د قرآن څه مقصد دی لږ سورة دقه بقره کې داسې وایي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آیاتونه د الله د باندې او څه کوي ويعلمكم الكتاب والحکمه دقه کې بیا وایي وروسته سورة ال عمران کې بیا وایي لقد من الله على المؤمنين الله وایي زما احسان ومنه ما د باندې داسې احسان کړی دی دا من مې ومنه چې داسې پیغمبر مې ته رالیږلی هغه به څه کوي تا ته به د الله کتاب ښیي چې قرآن څه مقصد لري او الله ورته یو ځای کې وایي زما نبي ما تا ته قرآن دې له ښودلی دی وما نازل کړی دی وما انزلنا عليك الذکر الا لتبین للناس ما نزل الیهم زما نبی قرآن صرف دې له راغلی دی تا ته مې دې لپاره رالیږلی چې الله فرمایي ته به یې دې خلکو ته تشریح کړې کله د حصر کلمات وایي کله په غیر د حصر نه داسې وایي وانزلنا عليك الذکر لتبین للناس الله فرمایي ما درته ذکر دا د نصیحت کتاب مې دی دا چې تی خلکو ته تشریح وکړي خو افسوس دا دی نن چې په دنیا کې کومه فتنه ده او دا فتنه
د هغو تعبیر داسې دی د منکرینو د حدیث یا د منکرینو د قرآن دواړو د هغو تعبیر دا دی چې په دنیا کې د ټولو نه خطرناکه فتنه اسناده صحیح ازویمه په دنیا کې د ټولو نه خطرناکه فتنه د هغه خلکو دا چې څوک د محمد رسول الله تشریع او د محمد رسول الله سنت نه مني بلکې قرآن داسې فرمایلی دی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه. رب العالمین نکره ذکر کړی ده. الله فرمایي زما د نبی د خبرې چې څوک خلاف کوي زما د نبی د تشریع او د سنتو چې څوک خلاف کوي الله فرمایي ته به په یو غټه فتنه کې راځي او د ټولو نه غټه فتنه په دنیا کې قرآن چې ورته ویلې ده هغې دې خبرې ته ویلې ده چې څوک زما د نبی د تشریع او د سنتو خلاف کوي. او زه د قرآن د الفاظو نه یو خبره کومه او زما امید دی چې انشاءالله حق به وي که هغه تشریع کې چېرته زه خطا نه شم. زه ویمه قرآن به مني او قرآن به د تشریع د محمد رسول الله د لاندې مني او والله که قرآن دې د محمد رسول الله د تشریع د لاندې ونه منو والله که تا ته قرآن مؤمن او مسلمان هم وویله. دا کم ځای کې الله فرمایي قرآن کې الله داسې وایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الله په دې قرآن کې چې ته ګوري الله ځای په ځای داسې خبره کوي قرآن چې څوک فیصله نه کوي په ما انزلنا الله فرمایي کافر دی داسې خوی خو رب العالمین قسم نه دی کړی داسې صرف ویلي الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. الله وایي څوک چې په ما انزل الله باندې فیصله نه کوي کافر دی خو داسې نه دی ویلي چې فلا وربک داسې دا خبرې د محمد رسول الله په تشریع په باره کې کړې ده داسې وایي الله فرمایي دا دعوه د ایمان زه د دې سره نه منم ستا په رب مې د قسمي چې یو سړی ستا تشریع ستا تحکیم نه مني ستا د فیصلې موافق خبره نه مني الله فرمایي زما د ستا په رب قسمي دې ته زه مؤمنان نشي کېدی دا مؤمنان نه دي لږ. هغه دا بانډچي خبره وه ډېره ښایسته خبره بانډچي ویلي ویل ما الذي اغضب الجلیل حتی حلفا. رب العالمین چا غوسه کړی دی چې هغه قسم کوي. رب العالمین دې منکرینو د حدیث رب العالمین سره مخکې نه علم و الله ته پته وه چې وروسته به داسې بدترینه فتنه پیدا کېږي هغه به بیا وایي موږ د محمد رسول الله هغه خبرې نشو منلی چې هغه د قرآن خلاف وي. والله تا قرآن نه دی ویلی ته د قرآن نه نه خبر زه دا خبره کوم والله العظیم که قرآن د حدیثو د رسول الله کې یوه خبره د قرآن خلافي ده دا که د قرآن خلاف وي نو الله ورته داسې ولې ویل چې خو زما نبي ته به دا خبرې کوې چې د قرآن خلاف خو داسې ورته ویلي چې وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل ته به یې ورته تشریح کوې زما نبي داسې ورته ویلي ما قرآن صرف دې له رالیږلی چې ته ورته تشریح وکړې د خلکو د دې د وجې نه دا خبره یاد ساتئ ورنو هغه اصول نه دي هغه قواعد نه دي چې هغه کتاب ته دا خبره زوتئ چې کله اصل داسې قاعده درته ښیي چې د قرآن او د حدیث تعارض راشي قرآن به مخکې دا اصل نه دی دا اصل هغه اصل دی تا ته د قرآن په خلاف باندې قاعده یې ښودې ده ستا قرآن خو درته داسې قاعده یې ښودې ده چې ستا هره خبره د نبي چې وي هغه به د قرآن تشریح او وضاحت وي. شیخ الاسلام ابن القیم ډېره ښایسته خبره کوي هغه وایي چې کله داسې خلک وي چې هغه د قرآن خلاف کوي د حدیثو خلاف وایي تعالی پکار دي ودرع بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بشواهب بصواقب الشهباني. هغه خلک
چې هغه د قران خلاف کوي، هغه د قران دشمنان، هغه ستا د نبی د سنتو دشمنان، هغه د قران په دې نصوص باندې داسې دا شغلې د اور پیوروله چې قران کې الله فرمایي ته مؤمن نه ستا په قران او زما په قران کې الله داسې فرمایي من یطیع الرسول فقد اطاع الله، د محمد رسول الله چې دی ومنل الله په قران کې داسې فرمایي زما د نبی د اتباع نه بغیر ته زما محبوب د سره جوړېدی نشي لګ. او ډیره ښایسته خبره کوي دا کم خلک چې د قرآن دشمنان دي یا د حدیثو، لا تخش کثرتهم فهم همج الورا وذباب اتخاف من ذبانی، دا د دې د کثرت نه مه یریږه چې ګنې دومره خلک دی او دومره غټه اجتماع وه. والله لا تخش کثرتهم فهم همج الورا وذباب اتخاف من ذبانی، داسې خلک چې د الله د نبي دشمنان دي د دې د کثرت نه مه یریږه. د دې مثال د مچانو دی، د مچانو نوجوان مؤمن نه یریږي لږ. او دا خبره صحیح ده چې الحمدلله من قرآن او حدیث بیانو خلکو ته، او د قرآن او د حدیث چې څومره مخالفین دي په هغې ردم کوو. او دا ډېره وتحل بالانصاف افخر حلة زینت بها الاعطاف والکتفان، صحیح ده رد پکې په چا باندې د چا مخالفت کې د انصاف سره د قرآن او د حدیث د لاندې د هغې خلاف وکړه. هغه د ضد او د عناد او هسې ذاتي چې د چا سره دی او په د دنیا په وجه باندې دشمني وي، دا خبره مناسب نه، بلکې د الله د رضا دپاره او د محمد رسول الله د سنتو دپاره د هغې خلکو خلاف وکړه. په داسې خلاف کولو کې بیا ډېر خیر دی. عرض مې دا کولو چې دریم حق د قرآن ورونو د هغې تشریح او د هغې تفسیر دا به معنا یې زده کول. خدا خبره زه بیا کوم او په درس کې ملګرو ته ډېره کومه. زه وایم ورونو اول د قرآن تشریح د قرآن په الفاظو باندې وکړي. قرآن رواني په خپل الله یو ځای کې قرآن واقعي اجمالي، بل ځای کې تفسیري. الله خپل نبی ته وایي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه، وروسته فرمایي ثم ان علينا بیانه. زما نبی زه به یې تشریح کوم. الله په خپل د قرآن تشریح په خپل په وحي جلي سره هم کړې ده، بېرته بله وحي سره هم کړې ده. قرآن چې څنګه په خپل د قرآن تشریح کوي، نو بیا یې د دویم نمبر زه وایم ښایسته تفسیر د ټولو نه به د قرآن نه وروسته ډېره چوت مقام د تفسیر چې دی اول قرآن نه قرآن یې زده که او بیا د محمد رسول الله د ښایسته حدیثو نه چې ستا نبي وما آتاکم الرسول فخذوه، ستا نبي د قرآن چې کومه تشریح کړې ده چې دا خبره داسې ده په هغې عمل وکړه. وما نهاکم عنه فانتهوا، ستا نبي چې د کمې خبرې نه منع کړې ده حقا قرآن کې د هغې تشریح چې درته نبي څنګه وکړه د هغې نه ځان وساته. بس نو دویم حق دغه دریم حق د قرآن ورونو هغه د قرآن معنا یې زده کوي. او دا خبره زه یم هغه سړی څرنګې د قرآن او د حدیث د عقیدې دعوه کوي، د هغې د ایمان دعوه کوي چې دا سړی د قرآن په معنا نه پوهېږي. اخر دې خبرې ته ته سوچ وکړه، قرآن د ته نه دی زده، ته به اخر د قرآن په احکامو څنګه عمل وکړې، د قرآن په عقایدو به څنګه د دې معنا یې زده کول په تا باندې ضروري ده. څلورم حق د قرآن ورونو دا قرآن لږ دا د تدبر او د سوچ کتاب دی. یو آیات ته کښېنه او په یو آیات کې خامخا به یا خود رب العالمین د هغه د توحید بیان بی یا د هغه اسماء حسنا او صفات بی. ځان ته به لږ سوچ وکړه چې آیا د دې آیاتونو موافق د عقیده شته
د الله حمد وایا چې الحمد تدبر دی ته وایي. د دې آیاتونو په باره کې سوچ وکړه چې ستا عقیده خو به د دې نه چېرته خلاف نه وي. د دې ښایسته اسماء او د دې ښایسته توحید د رب العالمین د دې ښایسته عقیدې په باره کې ستا عقیده څنګه ده؟ یوازې دا خبره په دې کې نه ده. د جنت باس وګوره، جنت چاله الله ورکوي، هغه صفتونه هغه اسباب به بیان کړي. لږ سوچ وکړه چې ته د جنت والا یې که نه که نه. د جهنم باس چې کله راشي هغې نه لږ مخکې وروسته وګوره چاله جهنم ورکوي، د جهنم سبب څه شی دی. نو ځان ته لږ سوچ وکړه، که د جنت والا یې د الله حمد ووایه که نه هغه سبب په ځان کې. دې ته قرآن ځای په ځای کله داسې فرمایي کتاب انزلناه الیک، الله فرمایي قرآن مې دې رالیږلی لیدبروا مبارکون د خیر کتاب دی خو لیدبروا آیاته چې خلک د دې په آیاتونو کې سوچ وکړي. الله فرمایي کله لا داسې وایي افلم یدبروا القول، د الله په دې ښایسته خبرو کې سوچ نه کوي. کله الله داسې فرمایي افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قرآن کې سوچ ولې نه کوي؟ د زړه باندې خبرې جرندې نه لګېږي. ستا د اوسه پورې ته د خپل ځان سره لږ سوچ وکړه، یا خو داسې دی چې ته لیونی ځکه به په قرآن کې او چې الله دله روغ صحت درکړی او په صحت باندې روغ یې لیونی نه یې، ولې تا د اوسه پورې د قرآن دا حق نه دی راکړی؟ ته ولې قرآن ته ځان لرې ناست او دا سوچ دې پکې ولې نه دی کړی؟ کله زه وایم په قرآن حقونه خو ډېر زیات دي، خو یو په حقونو کې دا تدبر والا حق چې دی والله دا خلکو د خپو د لاندې کړی. دې ته څوک سوچ نه کوي. درسونه خو هم ډېري، بیانونه خو هم ډېري، خو یو څوک مسلمان رور دې ته کې نه ناستو چې د قرآن دا تدبر چې الله ځای په ځای کله فرمایي افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله فرمایي دا خلق قرآن کې سوچ ولې نه کوي؟ که دا د الله کتاب نه وي د غیر الله کتاب وي په دې کې به ډېر اختلافات وي. شیخ الاسلام ابن القیم د سورة اعراف د ان ربکم الله الذي د دې آیات تشریح وکړي او بیا ښایسته وضاحت درستوي فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. که هدایت غواړي قرآن کې سوچ وکړه، قرآن کې والله علم پکې دی. د قرآن دی تدبر نه تا ته الله یو ښایسته علم بدل کړي. څلورم د قرآن حق هغه دا دی رونو، دا قرآن دا دې خلکو ته رسول غواړي. د دې قرآن تبلیغ وکړي د خلکو ته. دا قرآن چې دی د تبلیغ په حیثیت یو د درس په حیثیت دی. هغه یو سړی مدرسه کې ناست دی، صحیح ده، دا ښه خبره ده. دا هم د قرآن کریم خدای د تعلیم او د تعلم شکل دی رونو، یو یې د تبلیغ شکل دی. تبلیغ شکل یې دا دی چې الله خپل نبي ته څنګه فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. زما نبی هغه کتاب چې تا ته راغلی دی دې تبلیغ وکړه. بیا فرمایي وان لم تفعل فما بلغت رسالته. دا یاد ساته که د قرآن تبلیغ دی ونه کو داسې ونه وی چې ما تبلیغ والا کار ما د الله پیغام رسولی. څوک رسي فرمایي الله فرمایي قرآن به بیانې او نبی فرمایلی دي بلغوا عني ولو آیا. یو آیات زمانې زکوي، یو آیات خلکو ته ورسوه. ته د قرآن د یو آیات پر رسولو باندې ستا لوی مبلغ نوم ګرځېږي. او زما نبی به په هر ځای کې د قرآن تبلیغ کاو، بس قرآن به بیاناو خلکو ته به رس. که پیرانو هدایت مندلې د قرآن په تبلیغ، که انسانانو هدایت مندلې د قرآن په تبلیغ. د دې د وجې ده مزه او خوند هغه بیان کوي، هغه دعوت کوي ورونو چې داسې وایه الله داسې وایي او د هغې تشریح زما نبي داسې وایي. دا خبرې چې ته په هر ځای کې کې والله یو امي سړی ماته وایي د ستاسو د قرآن او د حدیث والا وایي دا خبره مې ډېره خوښه ده چې کله تاسو خبره کوئ وایي چې آیات کې دا دي او د هغې تشریح د رسول الله په حدیثو کې دا ده. باید چې څوک ځان ته د قرآن او د حدیث عقیدې والا وایي هغه ته دا لازمي ده چې هر ځای کې هر مقام کې څنګه چې عبدالله ابن رواحه زما استاد د نبي په باره کې فرمایي
وي نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد. زما د نبی دا صفتو هر مشهد او هر ځای کې به د قرآن بیان کول لګ. یو اهم حق چې هغه ډیر ضرور دی هغه دا هم دی ورونو چې سړی قرآن وای یا یوري او د قرآن هم حق دی هغه دا دی چې دا قرآن چې مخکې زما استانه چا اورېدلی دی چا ویلی دی هغوی د قرآن حق په جړا سره ادا کړی دی لږ که هغوی په خپله قرآن ویلی دی هم جړلی دي که هغوی د بل چا نه اورېدلی دی هم جړلی دي. والله ته کله سوچ وکړه چې قرآن تا ته بیانېږي او قرآن غوندې آیاتونه ستا مخکې ویل کېږي او ستا د سترګو نه اوښکې نه راځي. ته لږ سوچ وکړه ستا ښایسته نبي محمد صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن مسعود فرمایي چې ما ته ویلې ای ابن مسعوده ما ته قرآن ولوله. ما ویل یا رسول الله تا ته قرآن نازل شوی دی زه تا ته څنګه قرآن ویم؟ ما ته هغه ویلې رسول الله دا زړه مې غواړي چې بل څوک هم قرآن وایي زه ورته وکېدم. وی ما چې قرآن سورت نساء شروع کو ما چې دا آیات هوا فکیف اذا جئنا من كل امة برسول بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا. چې الله فرمایي زما نبی هغه به څومره ډېرې حالات وي چې الله به په هر یو امت باندې شهید راولي او زما نبی تا به زه په دې خپل امت باندې ما ته رسول الله وفرمایلي. ابن مسعود بس کا وی ما چې سترګو ته کتلې فیضا عیناه تذرفانې د الله د نبی د سترګو نه اوښکې روانې وي. دا خبرې ته لږ سوچ وکړه. والله کله دې ته فکر وکړه چې قرآن ته کله وې یا یې اورې آیا دا حق د قرآن دی ادا کړی دی؟ قرآن کریم کې الله د ښو خلکو په باره کې نجاشي او د هغه د ملګرو په باره کې ویلي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. الله فرمایي داسې ښه خلک دی چې هغه کتاب چې رسول ته رالیږل شوی دی دی چې کله دا اوري د دی د دې سترګو نه اوښکې روانې وي. سترګې د اوښکو نه ډکې وي او بهیږي ده. ولې؟ حق یې د قرآن په وجه وپېژنو. داسې واقعات علماو د صحابه کرامو او د تابعینو هغوی دا کله ته سوچ وکړي سړی موږ نه د قرآن ډېر حقونه پاتې شوي دي. الله فرمای ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. او الله فرمای لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. الله فرمای دا خو ما داسې کتاب را لېږلی که دا مې په غر باندې نازل کړی او په هغه کې به معجزې راغلی. انسان د قرآن په اورېدو کې اورېدلو سره په تا ولې اثر نه کېږي؟ او یو دوه حقونه ویم او خبره ختموم ان شاء الله. یو اهم خبره دا دا قرآن نور حقونه هم ډېر دي خو دا قرآن خو یوازې د تلاوتونو کتاب نه دی. دا یوازې د درسونو کتاب نه دی. دا یوازې د تبلیغونو کتاب نه دی. د دې یو اهم حق دی. هغه اهم حق هغه خود قرآن فرمایلی دی. قرآن فرمایي دا قرآن دې دپاره ما رالیږلی. یو ځای کې داسې فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. الله فرمایي اتبعوا کم قرآن چې راغلی اتباع هغه چې ته څه وایي هغه وکئ. او الله د خپلو اولو الالباب چې کوم عقلمن خلک دي د هغوی په باره کې وایي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا. هغه ښه خلک د الله بندگان داسې خلک دی چې هغوی د قرآن هره خبره اوري د یو تفسیر موافق خو فیتبعون احسنا. په قرآن او په حدیث کې چې کومې خبرې ښایسته خبرې وي هغې باندې عمل کوي. او زه دا خبره ډېره کومه زه وایم څوک چې د قرآن او حدیث دا دعوه کوي ستا او زما په باره کې الله داسې فرمایلی دي ته به په هره مسله کې د عظیمت سوچ کې ته به په هره مسله کې هغې خبرې ته ځې چې قرآن کومې خبرې ته ترجیح ورکړې ده محمد رسول الله کومې خبرې ته غوروالی ورکړی.
نفس عادسي بنکه یوازې رخصتونه نه فیتبعون احسنه هر ځای کې به د احسن سوچ کې د دې کله ډېر وایم زه وایم دا ملګري چې را تصویرونه وباسي زه وایم چې آیا د دې مقابل د منې په باره کې خو ډېر حدیث دي خو چې دا د ایستلو په باره کې چېرته د جواز چېرته حدیث شته دا په احسنه پسې موږ روان یو که په غیر احسنه پسې روان بالفرض داسې شوله چې یو خبره موږ خو قرآن او حدیث والا ځان ته وایو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه هغه کار ولې کوو چې هغه زموږ دین ته نقصان رسوي موږ له قرآن او حدیث والا له پکار دي چې هره خبره کې هغې خبرې ته ولې نه ځو چې کوم زموږ د دنیا او د آخرت د خیر ذریعه جوړېږي لږ او ورونه دا یو خبره کومه قرآن کریم کې د دې حق په باره کې داسې عجیبه غوندې الفاظ ویلي کله الله رسي فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين كم دين أسماني لتراغلي فكم كتاب كي الله قلتور نبيانو توي أو زمان نبي تلسوي تاتمي كم كتاب پدي كي دا خبر دا چي دا دين عملي كول غواري دا پخپل جون كرا وستل غواري دا کله الله فرمایي داسې الفاظ وي یا اهل قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم استاذ یو عمل نه قبلوما څو پورې چې خبره دی په عمل کې نه راغلي څو پورې چې اقامت د ما انزل الله دی نه کړي اقامت د عقیدې په لحاظ سره هم ضرور دی اقامت د عمل په لحاظ سره هم ضرور دی اقامت د پکور کې هم ضرور دی اقامت د کور نه بارم ضرور دی اقامت په ټوله دنیا کې د الله د دین د دې خبرې سوچ چې په زړه کې نه الله فرمایي لستم على شيء ما ته داسې مه وایه چې زه داسې ښه صفت والی یم الله وایي زه ستا هېڅ شي له اعتبار سفیان به ویلي قرآن کې ما ته د ټولو نه ګران او سخت آیات دا ولې ښکارېږي دا ګران آیات ځکه دی چې رب العالمین داسې فرمایي چې څو پورې ما انزل الیکم من ربکم دا دې قایم کړی نه نو لستم على شيء ځکه قرآن کې ځای په ځای دا خبره فرمایي کله الله فرمایي اتامرون الناس بالبر کله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون مؤمنه داسې خبرې څه کوئ کله لږ ځان ته سوچ وکړه ستا د پردې څه حال دی کله دې ته سوچ وکړه ستا د میراث څه حال دی کله دې ته لږ سوچ وکړه ستا د ګاونډي سره څه حال دی کله دې ته سوچ وکړه ستا د حلالو د حرامو څه حال دی کله دې ته سوچ وکړه ته چې د خپلو بچو د تربیت د څه حال دی دې ته لږ سوچ وکړه د دنیا او د آخرت په منځ کې څومره فرق دی کوم طرف ته ډېر میلان دی عمل به کول غواړي ورنو خو عمل کې د ټولو نه اهم عمل هغه د یو خبرې دی هغه په یو دو ټکو کې وایم ټول خبرو به عمل کو خو الله خپل نبی ته وایي وان احکم بینهم بما انزل الله الله خپل نبی ته وایي یو عملی خبره دا ده چې عمل فیصله به په قرآن کې دا اهم حق دی او الله وتعالی فرمایي اف حکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون د جاهلیت قانون باندې فیصله کې د الله د قانون د الله د کتاب په شان کیسته کتاب بل کم شته بل قانون کم یو شته چې په هغه فیصله نه کې په بلې ولې کې د دې د وجه نه مؤمنه لږ سوچ وکړه ستا قانون څه شی دی ستا فیصله په کوم څه باندې ده که یو خبرې دي د وسې نه هغې باندې دی الله نه رانیسي خو چې کومه خبرې ده د وسې ده هغه ولې په خپل ژوند کې نه راولي الله نه سوال کومه چې الله دې د قرآن چې څه حقونه دي ما ته او تاسو ته د هغې د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ او ستاسو را جمع کېدل د الله د خپلې رضا وګرځوي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين